المتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. څلورمه مسله کوچنی خپله دغه لري هغه روپۍ نه لري پر پلار د کوچني دره پسې وزیه سته یو صدقه ده پیته د پرسته یو وزیه پرسته که نسته دوم دا د کوچنی د خپله نصاب لري روپۍ لري د مور میراث ورپاته یو چا ورکړي اوس پر ده باندې سته که نسته ده بارانو اوله مسله کوچنی د وزې نصاب نه لري پر پلار یې واجبه ده که نه ده الابتدا بتوفیق الله تعالی یا دا ګورې زموږ درېیمه مرحله ده درېیمه مرحله دا بلکې مستحبه ده د زوی له طرفه څه وزیه کول څوک ده مستحبه ده که د نصاب نه درلودی پلار یې درلودی دوهم دغه پنځمه مسله پنځمه که چیرې زوی نصاب درلودی خپلې روپۍ درلودی بیا نه په دغه وزیه پرسته که نسته الابتدا بتوفیق الله تعالی یا پلار ته نه دروا چې جنکۍ یې د مال چې چیرې ورته زمان پر پلار سته که یا زمان نسته باندې خوشه کاری نه بد کاری لیکن خو دا نو دا سنت پر پلار وزیه ده کوچني واجبه ده که زوی نصاب نه درلودی نه پر زوی باندې واجبه ده که زوی باندې نصاب درلودی دا ټول د مختار 222 پنځم جل او فتاوی عثمانیه دنیویه څلورم جل او فتاوی دارالعلوم ذکریه هغه شپږم جل درې سومه او رضی مختار په 214 صفحه پنځم جل کې بل ځای هم هغه دا خبره څوک دا خبر را نقل کړي او فتول قدیر هغه په اتم جل اویایم صفحه کې هغه د داوزیه په باز کې را نقل کړي او قاضی خان پرامش دینجیه دریم جل 345 صفحه کې او فتاوی نوازل د ابولی سمرقندی په 304 صفحه کې هغه را نقل کړي بایرایک په 309 اتم جل کې را نقل کړي او سراجیه په 304 صفحه کې دا یو مسله ده ډېر په غور واورئ دا شپږمه مسله ده زموږ په مسایلو کې څو ده شپږمه مسله فقیر کچری وزیه رانیسي په رانیولو پر واجبېږي که نه پر واجبېږي الابتدا بتوفیق الله تعالی دلته طالبانو ته یو داسې کار وکړي که سړی پر حق درواغ وایم ناروا دي دلته مو ولیدل رقم خبرې لیکلي وای دا داسې بل بیا ورسره لیکلي وای دا ګرد جمهوریه الابتدا بتوفیق الله تعالی طالبانو چې کتاب په مخه درځي چې کتاب دا یو څو استثنا دي نور چې دا هر څه فتاوی پر مخه درځي ټول په یوه خوله وای چې مسکین یې رانیسي په نفس شراب پر واجبېږي په نفس شراب پر واجبېږي حتی امثله یې وای مثالو ته ګوري دا چې رقم وای کده رانیول ته فرض ک درې ورځې اختر ته پاتې وای رانیول هغه جنوره کسول بل خره کې رانیول په پورې رانیول مسکین سړی دغه جنوره کسول بل رانیول هغه جنوره کسول بل رانیول هغه جنوره ساتو پنځم رانیول د اختر پر ورځ څلور فدا کې 15 سره پر لازم 15 سره څوک پر لازم دا یې بل دا ته پریاته دا غره کم فرماړو خو نه دی لازم ماره چوره کسو بل رانیول هغه بل پر مسکین ګوره مسکین تر ماره تاوانی دی دا شریعت او دوام غوړه سي بل دادا او مسکین کرانی ولا د مسکین نه نظر دی فرق هم نه دی جنسي هغه پر طریقه د نظر دی بس پر د نظر دا چې په مخه د کتابونه وای چې په مخه د لیکن دغه کتابونه بیا وای چې نه لازم هغه مونږ دي ذکر کړی چې هغه وای لازمي هغه چې په دنیا کې کتاب دی هغه ګرد پردافه حتی اردو دي هم اکثر اغام ټول پر دی قاضي چار څه دي حتی مولانا رشید احمد صاحبانو کې سم زغدلی په اسن الفتاوا کې هغه لم وای احوت دادی چې پر لازمه ده احوت داد چې هغه څوک پر لازمه او ساده چې نه پر لازمه نه ده ما په خبرې سره لازم نور ګرځي لیکن زه بوس خبره ده فتول قدیر په 145 صفحه دریم ټک لست کوالا او نه ټکوالا په 15 صفحه دوم ورنس هغه دا وای دا خبره غلط ایجاب چې پر سری لازمي یا په ایجاب د اعلی لازمي یا په ایجاب د عبد ایجاب د اعلی خو پرده نشته نو خو دې مسکین دی ایجاب د عبد خو بیا د نظر الفاظ غواړي یا په نظر توري وای یا لله علی امزحی نو خدا غوول نه غوول نه دا ول څنګه پر لازمي یقین تاسو باور وکړئ دا واجب خبره کړل وای فتول قدیر یو قاعده وای دا قاعده دا کوي چې ګرد اصول تا هغه وای ارسلی که په غیر مبحث کې خبره وکړه هغه ته اعتبار مور کوي چې په خپل مبحث کې هغه ته خبره وکړه
فوزي کې د مختار ناسم لیکي د ګورد لیکل دی وای کوم مسکین رانی ول پر نظر کېږي ته په نظر کې وګوره نظر په کوم الفاظ راځي د خپل ته یا د نظر په الفاظ راځي یا لله علی د علی غوړي او دلته فوزي او خلیف شرانی ول پر راځي ګوري اصلي مقصد هغه ځای اصلي ځای نه دی ځای خو د نظر ځای فوزي کې چې ولې بس په کاوله مکو دا په تل قدر قاعده وای په دې ځکه چې پام ورته ګور نه ایجاب د الله سره زکه فتل قدر هغه په 150 کې دوم دغه دریم دوم نه دریم او یا په 15 دریم دوم نه دغه هغه یو نن ټکو والا دی یو لاس ټکو والا هغه وای دا نه لازم شي قاضي خان فراموش دین دی په دریم ټوک درې سو وسلوشتمه کې وای نه لازم شي عنایه وای 155 وای نه لازم دی څو درې مولانا ظفر احمد عثماني هغه پاشي کې د امداد الفتاوا په 223 صفحه صدرم ټکی ولیکل چې ویلیکل دا کی معلومات خبره را لکه دا بیان کړل څه داسو اکی معلومات وای دا مسله چې په مرتوکي وای دا مسله یو وخت ووس نه ده وای یو وخت د وزیر لپس په عرب کې د نظر دا د وزیر لپس په عرب کې د نظر دا تر دمو قربان کې وس هغه ورک نه دی نو وس پرانی ول نه لازمي بلکې شرانی ولې مسکین لا ورته رزمو زو څه د پاره وزیا کوي د کلی او سړی به نو کې ډوډۍ د تراوی نو کې غوښ به خرڅ کړه بچان ته نور غنم پرانی وړ پرانی ما په خبره سره خلاص دا خدای کی معلومات وای تر ازه وای هغه دا غره کم بل دا څو کتاب وسو څو سوال فتل قدر شو عنایه سو او مولانا ظفر احمد عثماني د ادري او اشباه د حموي اشباه و نظایر د ابن نجم نه هغه په دوه ته صفحه جلد اول او تقریرات راکې په 104 بیا دوم جلد کې هغه دا سخت منکې وینه نه ده داراله وسنو ځکه صادق ما دا مسله چې زه سویم دا مسله می داش بار دا خبره استېسته وسی نو اخر ورځ پر سبق ناسو بنوري ټاون والا ټلیفون راوړ والمساله راوستل چې دغسته دا ستا په خلاف راوسته بداسه الفاظ ته پر دغه زیناسم سبق خلاصو کلانو جامعه رشیدم راوته هغه امرته ولې څه وکړه ما د سټیټ ما ورته څه ځواني وکړي زه خو یو د مشهور ملا نه یم ما څه د بانوري ټاون ډیره غټه مدرسه ده او د جامعه رشید او د مسله غلطه ایستله نو زمالو کو چې د غلطو خو زه په میډیا کې وایم چې دا ما غلطه لیکل دا خو دونه خبر نه او دا مسله چې د څه خطا لیکل زه په دا خبره پوهیږم نو ته واخې جوړ تلیا پر څنګه اما په دغه ځای په ټلیفون اپوته کې سبق نه دارلون ته می ټلیفون وکړ الته طالب هغه ته ول دا کتابونه می حواله ورته نوشته دغه کتابونه ابل خوانه بس دا اته دغه توري دي بس دای ورته ویل کلمال دا کتابونه وای چې نه لازمي نور کتابونه ډیر وای چې لازمي هغه مې زکه درته ونیل کده دغه سماشه نور ټول وای پر لازمي یو دغه هغه یو څو کتاب وای چې نه پر لازمي انو دې چې ګروپ څه کوي فضا کې نه چې ورته استعمال کړه هغه دا ورته دغه بالا مش تحقیق نه کولای خو بیا هغه چې وکړه یو څه د 15 سال بیا او ورسته دا شیخ الاسلام ته د چاټم په فرست تسلیم سو دی راتوله ما مسلې ما دوی سره ویل چې شیخ الاسلام ته به تسلیم وي چې ورته تسلیم کړه هغه براتو چې اوس مدد ورته تسلیم کړه نو ته بیا کوشش کړی فارغ شنبه ته بس د لپتا تر راوستل هغه ته مال راته ابلاغ چې راستوي لانه و چې راته ابلاغ کلمه ابلاغ و نوري تاو نور توه بس په دا قدم په 15 منټه کې درته انقلاب راغی په ټول پاکستان انو ما خبر ته غوانه د ما د سترګو خبر د سترګو د لیدلو خبر نو شیخ الاسلام دا بل وجه مرتلی کړي خدای تر قربان مکه الله اکی معلومات خواغلی کړي و چې دا ور په خبره شیخ الاسلام دا غت لري لیکلو ولې خدا وجه د چا کی معلومات وای اکی معلومات وای چې دا مخ کې پور کې د نظر الفاظ وسنه دي او دومره دا د کتابو اختلاف دي اهل ترجمه والا لکه مبدل تزمر یو کتاب رسول مبسوط د سرخسیم پر دی خو دي مبسوط د سرخسی او فتل قدر د مالی ترجمه والا دی پر دی خو دي چې نه لازم نور ډیر علی ترجمه والا وای چې لازم نو د کتابو اختلاف سره په چا فتوا کې په تیسیر فتوا په چا کې هغه په تیسیر دا یو هم دا دوه وجه د چا ویلی هغه د ترجمه ویلی نو والله سبحانه